जी سلام السلام علیکم او دا چې کوم ځای ولاړ یم دې ته هیمسټډ هیت وایي دا د کیمډن بارو یو واټ دی دا داسې په نارت ایسټ کې راځي لکه ان ډبلیو دی چې د پوسټ راځي نو ان ډبلیو 3 دی دا علاقه او دا دغه دی دا چې کوم دی د هیمسټډ هیت دا دغه دی دغه چې کوم دی دا هټ چی نه دا بلډینګ دا هسپتال دی د رایل لندن فری هاسپټل دی ته وایي او دا ډېر زبردست دی ډېر زه د یو کس تپوس له ورغلی وم دننه چې دا ورشی دی دا نه لګي خو چې بیا دننه ورشي دا بیا ډېر هسې دا ډېر مزدار ځای او دا د بس سټاپ دی د ګاډو بسونه ودرېږي دغه کېږي او ډېر ښکلی دا دغه جوړ کړی ډېر مزېدار او Gentlemen, this is Camden Barrow? Yeah, I think it's a Camden. Okay. دا چې کوم دا دغه دی دا داسې ښکلي بلډینګونه ډېر مزېدار دا ډېر ښکلی زه تاسو ته هیمسټډ هیت های سټریټ ښیم دا ډېر دغه شان ځای دی مزېدار او داسې روایتي شانته دی ډېر مزېدار واقعي خبره ده چې خوند کوي ګرځېده پکې مزه کوي رښتیا خبره داسې ده داسې ده که هر شي خپل یو دغه رنګ دي چې هغه په دې کې چې هغه ماډرن دغه نشته چې هغه ته ووایې که نه دا هغه نه دی دا بلکل داسې یو روایتي شانتې یو داسې واقعي په دې کې چې کوم دی نو هغه انګلیش دغه چې کوم دی که نه هغه په دې کې دغه دی موجود دی دا وایي دا پکې دلته دغه ډېره ښکلې داسې ده د ګارډن ګیټ دا چې کوم دی نو دا دی ډېر داسې ښکلې علاقه ده دا پرې کې دا سټریټ آرټ دلته دا دغه پرې دیوالونه باندې چې دا وکړي دا ډېر مزېداري او this young man working for something hello you don't want to speak okay dear دا دلته د فروټو دوکان دا ډېر مزېدار او داسې تازه پکې دي د سړي له مزه ورکړي چې ورته دغه کوڅه ده دې ته وایي دا ساوث هیل پارک دی او ساوث هیل پارک ګارډنز سوري فور ډسټربنس دا د کتابونو شوقینه ده فاوند اف ریډرز ریډینګ ډیر دا ویني دا به زه تاسو ته د یو بیل دغه جوړوم دلته کې ما وکاته ډېر دغه ډېر داسې مزېدار دی ما له ډېره مزه راکړه پوه شوې ډېر ښکلی ځای دی دیوالو ته ګورئ لکه ډانټ بکس دا د کتابونو دوکان دی دلته کې د کتابونو دوکانونه ډېر کمالي پرې کې سړی سره ورک شي کوم چې د دې ذوق خلک هر څه خپل یو دغه غواړي که نه د هرو خلکو خپل یو دغه یو مزاج یو داسې قدرت یې دا څوک په ځان کې نه پیدا کولی شي او نه څوک په ځان کې په زور ورننه باسلی شي دا هم د مزې خبره ده لکه عادت چې دی یا فطرت چې دی دا قدرت انسان له ورکوي پوه شو دا زه تاسو ته هیمسټډ هیت چې کوم دی هیمسټډ هیت دې ته وایي دې علاقې ته دا ډېر داسې مزدار شان ځای دی ما له ښه ډېره مزه راکړه او
ډېره ښکلې زما چې زه تاسو ته هیمسټډ هیت وښیم او تاسو ډېر داسې مزېدار شان ځای دی ما له ډېر وخت ډېره مزه راکړه دا دغه دی ډېره ښکلې لوګو دا دی دغه دی پارک دی دا چې کوم دی نو د خپل یو مزه ده دا ولې دا به زموږ په کلي کې ډېرې زیاتې وي ګورئ ورته په زما په ورکوټوالي کې به دا وي او اوس چې شته او که نشته خو دا ونې به زموږ په دغه کې وي خاص کر د ګروچینې سره او دغه سره دا به وي دا پکې وینې څه ډېر مزېدار هغه دی لکه د لومبړې ته وګورئ لومبړه دلته داسې ده چې دونه زموږ په کلي کې به تاسو سپینی نه چې دلته په دې لندن کې څونه لومبړې ګرځي دغه ته ګورئ دا ونه د دغه نه ډکه ده ما ته د خپل کلي یو دغه مونږ د سهار لمونځ وکړو